بیا پترس عیسی لراغلو او تپوس یې وکړو مالکه که زما رور زما خلاف څه بد کوي نو زه څو ځله معاف کوم تر اووه ځلو پورې څه عیسی جواب ورکړ زه دا نه ویم چې اووه ځله زه دا ویم چې اویا واري اووه ځله نو په دې وجه د اسمان بادشاهي لکه د هغه بادشاه په شان ده چې یو ځل یې د خپلو نوکرانو سره حساب شروع کو نو په اول سر کې یو سړی داسې پیښ شو چې د هغه قرضه په لکونو کې وه خو د هغه سره هیڅ سم نو نو د هغه مالک دا حکم وکړو چې هغه د سره د ښځې اولاد او هر څه مال حال چې لري خرڅ کړی شي او قرض دې پوره کړی شي سړی د خپل مالک په خپو پرېوته او وی ویل چې ما ته صبر وکړه زه به ستا ټول قرض خلاص کم نو د هغه د مالک په زړه کې هغه ته رحم رالو هغه آزاد کړ او قرض یې ورته وبخه خو هر کله چې دا نوکر بهر راووته نو د خپلو ملګرو نوکرانو نه یو نوکر ورسره میلاو شو په چا چې د ده 100 دیناره قرض و هغه یې راونیو او په مرۍ ورته غلی شو او ورته وویل چې زما قرض ما ته واپس کا نو هغه ملګري نوکر یې په خپو پرېوته او ده ته یې منت وکړو چې ما ته صبر وکړه زه به ستا قرض تا ته واپس کم خو هغه ورسره ونه منله او په قیدخانه کې واچولو تر څو چې قرض واپس نه کي نورو نوکرانو چې دا حال ولیده نو ډیر خپه شول هغوی خپل مالک له لاړل او ټوله کیسه ورته تېره کړه هغه دا نوکر راوبللو او ورته وویل چې ای بدکاره چې کله تا ماته مینت وکړو نو ما درته ټول قرض وبخه ولې په تا کې دومره سړیتوب نه چې په خپل ملګري نوکر دی داسې رحم کړی وې لکه چې ما په تا وکړو د هغه مالک ډیر غوسه شو او دې د قیدخانې مشر ته حواله کړو تر څو چې ټول قرض واپس کړی نه وي که چېرې تاسو خپل رور د زړه د اخلاصه معاف نه کوي نو زما آسماني پلار به هم تاسو هر یو سره داسې کوي